عمران خان ته د نه باور رایې په تړاو د سترې محکمې پریکړه بیا وځنډېده. په سلامونو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د پاکستان د سترې محکمې لخوا دغه هیواد کې د روان سیاسي کړکېچ په اړه پریکړه بیا یو ورځ ځنډېدلې ده. قاضي القضات عمر عطا بنډیال ویلي بیړه نشو کولی او هڅه یې دا ده چې ورځنی کار ترې اغېزمن نشي. نوموړي زیاته کړې هڅه کوو سبا 9 بجې او 10 دقیقې د پریکړې په اورولو کار پیل کړو. د پاکستان ستره محکمه په دې اړه پریکړه کوي چې آیا د دغه هیواد قومي اسمبلۍ کې د رئیس د مرستیال لخوا د لومړي وزیر عمران خان خلاف د نه باور رایې پروسې لغوه کېدل څومره قانوني دي.